چیرې تاسو غواړئ په شپږو میاشتو کې د 5 کالو په اندازه پرمختګ وکړئ نو دا 3 کارونه حتما ترسره کړئ. وروسته له شپږو میاشتو څخه به تاسو یو نوی کس یاستئ. وروسته له شپږو میاشتو څخه به تاسو د ژوند ستونزې لږ ولرئ. لومړنی کار چې کوئ هغه دا دی چې په دغه شپږو میاشتو کې مې خپل 90 سلنه وخت مو داسې یو مهارت ته وقف کړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لوی بدلون رامنځته کړي. داسې یو مهارت خپل وخت ورکړئ چې که چېرته تاسو هغه مهارت ترلاسه کړئ تاسو مالي ستونزې او د ژوند نورې ستونزې هغه حل کړي. که چېرته تاسو مهارت لرئ بیا 6 میاشتې په یو بزنس باندې تاسو تمرکز وکړئ، په یو کار باندې تاسو تمرکز وکړئ. مثال تاسو کولی شئ چې محتوا تولید کړئ، کولی شئ چې یو ویبسایټ جوړ کړئ، په 6 میاشتې په هغه باندې تمرکز وکړئ. یو اپلیکیشن جوړ کړئ، په هغه باندې تمرکز وکړئ. د یوټیوب یو چینل جوړ کړئ، په هغه باندې تمرکز وکړئ. په لیکوالۍ کې مهارت لري، څو دانې کتابونه ولیکه په 6 میاشتو کې. یعنې که چېرته ته مهارت نه لري هغه مهارتونه په 6 میاشتو کې ترلاسه کړه. دوهم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا دی چې د شخصي پرمختګ په برخه کې تاسو مطالعه وکړئ، سیمینارونو ته لاړ شئ او یا په یوه بله طریقې سره خپله ډاټا ذهن ته ورسوئ او ځان اپډیټ وساتئ. هغه وخت تاسو کولی شئ یو بزنس ته پرمختګ ورکړئ چې تاسو خپله پرمختګ کړی وي. کله چې ته شخصا خپل وجود دی، خپل ذهن د پرمختګ وکړي، په هغه وخت کې ته کولی شئ د خپل ژوند ستونزې حل کړي او هغه کار چې تا در سپارل شوی دی په ښه شکل سره په ښه بڼه یې ترسره کړي. دریم کار چې تاسو ترسره کوئ په دغه 6 میاشتو کې هغه دا دی چې تاسو باید یوه منظمه برنامه ولرئ. تاسو باید یو منظم کس وئ تر څو په دغه 6 میاشتو کې ښه عادتونه رامنځته کړئ. یعنې هر ورځ تاسو سهار وخته له خوبه پاڅېږئ. کله چې تاسو لمونځ وکړئ، قرآن کریم تلاوت کړئ، مطالعه وکړئ، ورزش ته مو وخت اختصاص کړئ. کله چې تاسو دغه ښه عادتونه را پیدا کړئ 6 میاشتې وروسته دغه عادتونه تاسو ډېر په سختۍ به هیرولی شئ. یعنې تاسو داسې یو کس کېږئ چې هغه عادتونه مرکب اغیزې تاسو په ژوند کې رامنځته کوي. یو کار، یو عادت په بل عادت باندې، په بل کار باندې مثبت تاثیر لري او وروسته له 6 میاشتو څخه به ته یو نوی کس یو. خو په دغه 6 میاشتو کې کوښښ وکړه چې ته په پټو څراغونو باندې لاړ شې. چاته مه وایه چې زه دا کوم، زه دا غواړم شم، زه غواړم دغه هدف ترلاسه کړم، بلکې په پټو څراغونو باندې لاړ شه تر څو 6 میاشتې وروسته کله چې تا وخت تېرېږي ته یو نوی کس یو، څوک تا ونه پېژني چې دغه پخوانی کس دی که بل کس دی. دومره بدلون تا کړی وي، دومره نوي شیان تا زده کړي وي.